د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 322 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل د نشه یي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې په 2 اونیو کې 130 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې 563 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 401 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د جنوب غرب زون د تمیز اړوند د نظامي منصوبینو دیوان د روان 1403 هجري شمسي کال په لومړۍ ربع کې 11 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 115 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 92 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د جنوب غرب زون د تمیز اړوند تجارتي دیوان د روان 1403 هجري شمسي کال په لومړۍ ربع کې 96 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ولایت اختصاصي محکمې په یوه میاشت کې 14 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سترې محکمې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو ریاست لخوا په لومړي ځل د میزان جریدې د 9 ګڼو کلیکسیونونه چاپ شول. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبتولو 6 امریتونو په 2 اونیو کې 1958 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د کابل د مرافعه محکمې دیوانونو په 2 اونیو کې 123 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. په میدان وردګ، هرات او بلخ ولایتونو کې 15 تنه متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کندهار ولایت شهري محکمې په یوه میاشت کې 188 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 418 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 206 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزني ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 292 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 255 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 73 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 253 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 244 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 455 وثیقې هم اجرا کړي دي.